د خوست غمیزه او د بشري حقونو د فعالانو شرمونکې چوپتیا. له تېرو څو ورځو راهیسې د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ د مکتب بازار، اباخیل، رحیم کلي او زنبر سیمو کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA روزل شویو د کمپاین عسکرو له لوري ترسره شویو بوږنوونکو عملیاتو کې د ښځو او تنکیو ماشومانو په ګډون لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ټولنیزو رسنیو په بارودو سوځېدلیو او خاورو ککړو ماشومانو داسې زړه بږنونکي انځورونه لاس په لاس کېږي چې په نوم انسان هم د کتلو توان نه لري. هغه کوم ظالم او ناترسه لاسونه وه چې په دغسې معصومو او بېګناه ملکي وګړو یې ډزونه وکول. ضمیر یې دومره هم ملامته نه کړل چې د 3 میاشتو په کوچني ماشوم یې هم لاسونه پورته کړل. آخر تر کومې پورې به زموږ ماشومان په دغسې بریدونو کې سوځېږي؟ ولې زموږ ماشومان د زده کړو او هوسا ژوند حق نه لري؟ دا هر څه یو مثبت بدلون غواړي او دغه ډول بدلون یوازې هغه مهال شونی دی چې اشغال په بشپړ ډول پای ته ورسیږي او دلته یو ځواکمن اسلامي نظام نافذ شي. د دغو وحشي ځواکونو په ټولو جرمونو کې هغه تش په نامه د بشري حقونو فعالان او خبریالان هم شریک دي چې د دغه ډول حقایقو څېړل خو پرېږده، یوازې د غندلو جرأت یې هم نه لري. خو بل لور ته د هیواد د ازادۍ لپاره مبارزه کوونکو د بدنامۍ لپاره شپه ورځ هڅې کوي، له حقایقو لرې او له ځانه جوړ شوي داسې راپورونه او جعلي انځورونه خپروي چې ګواکې طالبان د ملت شتمنۍ او زیربناوې ویجاړوي. څو ورځې وړاندې چې ډاکټر غني په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانست، په هماغه ورځ ځینو خودغرضه رسنیو او فعالانو داسې راپورونه هم خپاره کړل چې طالبانو په کندهار ولایت کې یو لوی پل ویجاړ کړی دی او په دې پلان شوي کار سره یې غوښتل ملت ته وښیي چې کابل اداره هیواد رغوي او طالبان یې ورانوي. خو نن هغه د هیواد په سمبولیکه رغونه د خوښیو او جشنونو لمانځونکي ولې د همدغه ملت د لسګونو بېګناه وګړو په شهادت چوپه خوله پاتې دي؟ ولې د ملت رښتینی انځور هیوادوالو او نړۍ ته نه رسوي؟ او ولې د ظالم دغه ډول کړنو ته د محکومیت ګوته نه نیسي؟ خو خیر دی، هغه ورځ لرې نه ده چې د دې ملت رښتینی بچي به د هیواد د ازادۍ جګړه وګټي. دې ځورېدلي ملت ته به د هوسا او آرام ژوند زمینه برابره کړي او له ظالمانو او د هغوی له ملاتړو سره به د دې کړنو حساب وکړي. وما ذلك على الله بعزیز.